په ننګرهار کې یو شمېر قومونو د یوې غونډې په ترڅ کې په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند سره د بلخ د والي د پلویانو لخوا د شوو کړنو غندنه وکړه او دا یو غیر انساني کار وباله. دوی د افغان حکومت څخه د یادې قضیې د څېړنې غوښتنه وکړه او همې له افغان حکومت څخه وغوښتل ترڅو د بلخ والي محاکمه کړي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شي مدني حرکتونه به پیل کړي. آصف مومند او د سره چې کوم زیاتیا شوی موږ د قانون په چوکاټ کې د حکومت نه د دغه مسلې صفا کول غواړو او مجرم د قانون منګولو ته حواله کول غواړو او که چیرته فرضاً کار ونه شي نو موږ قومونه د دې په باره کې بې تفاوته نه پاتې. ځینې نور بیا د بلخ د والي او پلویانو لخوا د آصف مومند وهل او ټکول د بشر ضد عمل بولي او د عاملینو د نیولو او محاکمې غوښتونکي دي. که داسې خلک راپاڅېږي او بیا د حکومت په چوکاټ کې الله ولا زور ورکړی الله ولا طاقت ورکړی او هغه راپاڅېږي او د خلکو نه غوږونه خوري نو دا خو بیا ډېر خلک چې ډېر حکومت ته دا چې هر چا نه غوږونه خوري موږ خو به غوږونه ټول غوڅي او بوچغوږي به ګرځو. او که تاسو خپل حق ونه غواړئ همدغسې به ځورېدلي وئ نن په تا او سبا په ما همدغسې به در بدره وئ او هر څوک چا نه به غوږ غوڅول کېږي د څوک به مړ کېږي څوک به بېځایه تښتول کېږي. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو خلک په دې پیښه باندې دغه پیښه غندي او په دې پیښه باندې خفه دي. د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومند تېره اونۍ په الوتکه کې له کابل څخه د مزار شریف په لور سفر درلود چې د راپورونو له مخې د بلخ له هوایي ډګر نه د والي عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او وهل شوی و. آصف مومند هم تېره اونۍ د خپلې قضیې په اړه له افغان حکومت څخه د عدالت غوښتنه کړې وه.